دا په کوهاټ کې د ښار څنډې ته نږدې د ځنګلخېلو سیمې لرغونې بهان د طبي چینې دي چېرته چې خلک د سیل او په ځانګړې توګه په ګرمي موسم کې د لمبېدو لپاره ورځي او له یخې اوبو خوند اخلي. زما نوم د حسیب شاه. موږ دلته ډېر وخت نه رسو چینو ته او ډېر وخت کېږي چې رسو او بله خبره چې ډېرې ښایستې اوبه دي. بلخوا راغلي سیلګري دغه اوبه ککړې بولي او وایي حکومتي چارواکي دې باید د دغه چینو خوندیتوب او پاکوالي ته پاملرنه وکړي. ډېر وخت نه رسو چینو ته ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایسته اوبه دي صفایي ورکې بلکل څه هغه نشته د شامپوان ډېره ګندګي دي چې دا صفا شي او د حساساتو کې ګندګي پکې ډېره دي چې د ګندګي نه صفا شي نو دا به ډېره مزه وکړي ځکه چې دا مې د انسان راکړي چمړه مې باندې ته خرابي ده بیا مې ته پاملرنې کېدای شي چې دا صفا شي نو ډېره مزه وکړي. دغه چینې د کوهاټ په سیلګرۍ ځایونو کې یو ځانګړی مقام لري خو اوس دغه یخې او پاکې اوبه د خځلو په ککړتیا بدلې شوې دي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.